ټاپي پروژه په تاریخي لحاظ د بشري ټولنو په لرغوني تمدن کې لکه په مصر، چین، یونان، روم او همداسې نورو به خټینو، لرګینو او د اوسپنې د نلونو په واسطه به یې اوبه د یوې سیمې یا هېواد څخه بلې سیمې ته انتقالوي. د انرژي په برخه کې لومړی نل د چین د خوا د میلاد څخه 400 کلونه وړاندې چې په بانسونو کې به یې ګاز له تولیدي سیمو څخه نورو سیمو او بیجینګ ته انتقالوي. د دې ترڅنګ په 18مه پیړۍ کې د لندن په ښار کې 450,000 ګزه د لرګیو او 18,000 ګزه د اوسپنې نلونو چې اوبه به یې د ښار نورو سیمو ته انتقالوي. امریکې بیا په 1821 کې طبي ګاز د هېواد ډېریو برخو ته د لرګیو د نلونو په واسطه انتقالوي. په افغانستان کې هم طبي ګاز په شبرغان کې هغه وخت وموندل شو کله چې شورویانو په افغانستان یرغل کړی و. شورویانو دغه ګاز د شبرغان څخه شوروي اتحاد ته وغځاوه چې 9 کیلومتره اوږدوالی یې درلود او همدغه ګاز یې د شبرغان څخه مزار شریف ته هم وغځاوه. ټاپي کلمه چې د 4 هیوادونو لکه هر یو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او د هندوستان د مخفف حروفو څخه ترکیب شوی او د همدې 4 هیوادونو ترمنځ یو لوی اقتصادي پروژه ده چې د عمله به د افغانستان د لارې طبي ګاز د ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته د ګازو نل غځول کیږي. دا پروژه په 1990 میلادي کال کې طرحه شوې وه چې د امنیتي ستونزو له کبله په خپل وخت پلې نه شوه. تر ډیره ویل کیږي چې دا پروژه د ګاونډیو په تیره بیا د ایران د لاسوهنې په افغانستان کې د حکومتونو بدلون او د بهرنیو شرکتونو لکه فرانسوي، چیني او روسي ترمنځ د سیالیو له کبله له عمله کېدو پاتې وه. د دې پروژې وروستی هوکړهلیک په 2010 میلادي کال د ترکمنستان مرکز اشخاباد کې د 4 هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوه. د دې پروژې د جوړېدلو موده 4 کلونه وه چې په 2015 کې شروع او په 2019 کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وای. خو متاسفانه په افغانستان کې د بدامنۍ د امله دا پروژه تر نن تاریخه لا همداسې ویجاړه پاتې ده. یوازې په ترکمنستان کې کار بشپړ شوی ده. د افغانستان په اوسني حکومت کې کارونه تر پلان لاندې دي. دا پروژه د منځني او جنوبي اسیا ترمنځ ستره اقتصادي پروژه ده. جغرافیه د ګازو د اوږد نل یا پایپ چې 18,000 کیلومتره اوږدوالی لري د ترکمنستان له دولت څخه پیلیږي او د دې هېواد په خاوره کې د 140 کیلومتره واټن وهلو وروسته د افغانستان خاورې ته داخلیږي او په افغانستان کې دا نل د 213 کیلومتره په اوږدوالي کې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو یعنی هرات، فراه، هلمند او کندهار باندې تیریږي او د دې وروسته دا نل پاکستان ته داخلیږي او د پاکستان په خاوره کې د 800 کیلومتره په اوږدوالي سره د کویټې له لارې پنجاب ایالت او له هغه ځایه هندوستان هېواد په فاضلکا سیمې کې پای ته رسېږي. د دې سترې پروژې مالي لګښت 10 میلیارډ ډالر اټکل شوی چې 15% لګښت به یې ترکمنستان هېواد لخوا او پاتې 15% به یې په مشترکه توګه د 3 هېوادونو افغانستان، پاکستان او هندوستان هېوادونو لخوا ورکول کیږي. د ټاپي پروژې ګټې کله چې د ګازو نللیکه په یو هېواد کې غځول کیږي نو په هغه هېواد کې له ځان سره ډېرې اقتصادي ګټې رامنځته کوي لکه د سطحې لوړوالی او د خلکو په کار ګمارل کېدل، د عوایدو لوړوالی، د انرژي ډېروالی، د داخلي صنعت پراختیا او داسې نور. د بېلګې په توګه د ټاپي پروژې د پلي کېدو سره به تقریبا 14,000 کسانو لپاره به د کار زمینه برابره شي. د ټرانزیټ او ګازو له کبله به د دولت عواید لوړ شي او ولسونه به هم د پخوا په نسبت ارزانه ګاز ترلاسه کړي. ګاز د هېواد د انرژي د اړتیا په پوره کولو کې مهم رول لري. ګاز نه یوازې د کورنیو کاروبارونو لپاره د اهمیت وړ دی بلکې د هېواد د اقتصادي حالاتو په ټاکلو کې هم مرسته کوي. د دې اقتصادي پروژې جوړېدل هم شریک هېوادونو ته ځانګړې ګټې لري. لومړی د افغانستان لپاره چې د دې پروژې اصلي محور دی او پرته د افغانستان د دې سترې پروژې پلي کېدل ناشوني دي. لومړی دا چې د 10 کلونو لپاره به افغانستان د کال 200 میلیونه ډالر ټرانزیټ ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ به ډېری ځوانان د دې پروژې په شاوخوا کې په کارونو بوخت شي. د افغانستان د نوي حکومت پر راتګ سره په دې پروژه ډېر په چټکۍ سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به په دې پروژه کار شروع او بشپړ شي. محترمو دا زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو خدمت ته مې وړاندې کړه. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ.